په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم ګران دوستانو. مخکې مې یو دغه طریقه وښوده سلو ډي ان اس طریقه مې وښودله، بیا د زیات هیوادوالو یې کار نه کوله، ویل چې زموږ نه کنیکټ کېږي. تاسو که نه کنیکټ کېږي تاسو یو کار وکړئ 100% انشاءالله کنیکټ کېږي. زما هم د اوله کار نه کوله، خو ویډیو کې مې دا نقطه بیخي له ذهن څخه ووتله. لومړی به راشئ سیټینګ ته چې کله راغلی سیټینګ به راخلاص کړئ، نو دلته به راشه په موبایل کې به دغه اپ دغه را پیدا کړئ. که دا هم په موبایل کې نه وه بیا به تاسو راشئ دغه اباوټ څه شی ده دا به اوکې کړئ. دا هم چې اوکې کړله که دغه په یو شرط که دغه نه وه که دغه اپشن نه وه موجود دا به اوکې کړئ. د اخره په دې کې به راشئ، په دې کې به دغه لمبر اوکې کړئ. دا چې اوکې کړئ داسې ووهئ. ګوره اوس زما ورته وګوره زما فعال ده، دغه بښنې سره دغه ځای ته وګوره، دغه ځای ته وګوره، دغه ځای کې یو شی راځي ګوره زما اوس فعال دي، وینئ زما اوس کار نه کوي. نو دم چې راشئ بیرته به ووځئ، وبه ګورئ دغه به پیدا شوی وي دا اپشن. دا چې وي دا به بند وي، یعنې په دغه شکل وي. په دغه شکل چې وي تاسو به راشئ تاسو به دا اوکې کړئ. دا هم چې کله اوکې کړه دا به داسې آن چې چالان به شي اوکې به یې کړئ. داسې اخرې ته به راشئ دغه اپشن به په همدغه شکل وي، دا به تاسو ټیک مارک کړئ. دا هم چې ټیک مارک کړله بیا هم چې کله دلته راننوتلی بښنه سره لږ صبر ورته وکړو. دا چې راغلله دا هم چې کله م کنیکټ کړله اوکې م ووهله، نو بیا به تاسو سمدلاسه به له دې څخه ووځئ بیرون. 100% کنیکټ کېږي، 100% زه M10 سیم کارت کې کاروم. انشاءالله 100% کنیکټ کېږي. دا طریقه وګورئ که بیا یې کار نه کوله تاسو موږ ته کومنټ پرېږدئ، تاسو د حل لاره پیدا کوم. تر بلې ویډیو په پاک خدای سپارم. ښه وخت درته غواړم. د خدای په امان.